رمضان رمضان رمضان. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، وأغلق عني فيه أبواب النيران. ووفقني فيه تلاوة القرآن، ووفقني فيه تلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم تقبل منا ودعاءنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ودعاءنا يا رب العالمين، وتقبل توبتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم استر عيوبنا بالقرآن، واغفر ذنوبنا بالقرآن، واغفر لموتانا بالقرآن، واغفر لموتانا بالقرآن، واغفر لأحيانا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزيل أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة ذكر لك وشكر لك. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب دينك. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربا آخري ورځ د مغفرت ورځ الله بخښنه غواړو ځان دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره مخکې وروسته څومره د شري الله زموږ مغفرت وکړي، الله موږ ته بخښنه وکړي، الله زموږ نه راضي شي، الله د ټولو مسلمانانو دعاګانې قبولې کړي، مړه او ژوندي ټول مسلمانانو بخښي. الله فلسطین کې ظلم روان دی، ظلم کېږي د کافرانو نه. الله د فلسطین د مسلمانانو د سر و مال حفاظت وکړي، الله حفاظت وکړي، الله دشمنان نیست نابود کړي، الله د خپل قهر و غضب باندې گرفتار کړي، الله د ځمکې د مخې نه یې ورک کړي، الله د ټولو مسلمانانو په حال رحم وکړي، د ټولو مسلمانانو په حال رحم وکړي، الله د ټولو مسلمانانو دعاګانې قبولې کړي، الله ټولو ته مغفرت وکړي، الله د ټولو نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه رمضان رمضان رمضان.